اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ له پیل تر اوسه 12 میلیونه او څه باندې 288,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلي، چې له دې ډلې 7 میلیونه او 108,000 نارینه او 15 میلیونه او 180,000 ښځینه دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو راوروسته په ټول هېواد کې 6.2 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشلي، چې دا لړۍ د هېواد په 34 ولایتونو کې ډېره په عادي شکل باندې روانه ده، چې په 34 ولایتونو کې 80 فعالې ویش څانګې دي. د ولایتونو ترمنځ تر ټولو ډېرې الکترونیکي تذکرې په کابل کې 15 میلیونه او 518,540، په هرات کې څه باندې 296,000، ننګرهار کې 645,000 او 615، بلخ کې څه باندې 508,000 او په کندهار کې 343,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. اوس مهال د کابل په ګډون په ټول هېواد کې د الکترونیکي تذکرو او اسان خدمت 15 ویش څانګې او یو ګرځنده ټیم فعال دی، چې هره ورځ ښځینه او نارینه غوښتونکو ته د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره هڅه کوي ترڅو په هېواد کې د ولسوالیو په کچه د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې فعالې او هېوادوالو ته په دې برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي.